السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه مختار حسین خټک د وایس اف خټک نه نیخ پنه غته ست مخاطب یم. قدرمنو نن په کوټلی کلان کلی کې زمونږ د خټک نامې کې یو نامي ګرامي شخصیت یو خپل ملما راغله ده چې د ستاروف محتاج نه ده، ډېر خپل आवाज لري، یو هنرمند ده. تاسو یې تعارف کول غواړم. خالد ملک بھائی نو بالکل جی زموږ سره خالد ملک بھائی راغله ده، دا غي سبا خبره ترې کو. جی خالد ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل رہا خټک بھائی؟ تاسو څنګه یې ټیک ټاک؟ ټول نمبر کې خو مونږ تاسو ته په خټک نامه کې هر کله وایي چې تاسو ډېره متبادل دراله. ډېره مهرباني اختر بھائی تاسو او څومره ملګری په دې ټیم باندې ما ګوري دا غیم ډېره مننه او ډېره شکریا چې څومره مسافر دي د کوټلی کلا دي کده بختې دي کده سلیخانی دي چې څومره ملګریم دي نو ټولو ته زما طرف نه ډېر سلامونه. ډېر وخت پس راغلم او ډېره مزه راکړه او یو مزې نه علاوه دا خبره چې همیشه ما پروګرام د ورځې به کولو نو دی وارې زه راغلی یم او د شپې پروګرام دی نو ډېر زیات نړه خوشحاله شو. د شپې پروګرام کې لږ خپله یو مزه وي که نه، د ورځې پروګرام لږ داسې سړی ته عجیبه غونته محسوس کېږي نو ډېره مزه یې راکړې ده. او څه مې د خوشحالۍ خبرې واورېدې، څه مې د خفګان واورېدې. نو خفګان دې نه وي، خوشحالي دې تل عمر وي. نو الله دې تاسو ټولو ته ژوند درکړي چې مسافر دي د دې کلي څومره مینه ناک خلک دي، ما لپاره دومره ما سره مینه کوي او په دې لږ ټایم کې ما ته ډېره زیاته مینه راکړه. نو ډېر وخت پس راغلم خو داسې راته نه محسوس کېږي چې ډېر وخت پس راغلم، داسې راته محسوس کېږي لکه چې پرون زه راغلی یم او نن بیا راغلم. خالد ملک وایي دا وخت به تاسو ټول مسافرونه ګوري او هغه زمونږ سات مسافرونه چې کوم هغه لکه د پروګرامونو ته خاص سترګې په لار وي نو د هغې ته به نن تاسو چې راغلي دلته خو تاسو پروګرام باندې راغلي یې که نه، نو د مسافرونو ته به څه ډاله کوئ تاسو؟ نو زه خو ستاسو مېلمه یم او دلته راغلی یم اختر بھائی. مسافر بھائی رونو ته به زه دی دغه کوم چې ډالۍ کوم چې به ستاسو ورته به زما پروګرام به ورته ریکارډ کړئ او بیا به ورته مسافرونو ته ټولو ته بیا ورکړئ. او نن سبا خو سوشل میډیا ډېره تیزه ده نو نیغ په نیغه به یې هم وګوري. زما په خیال نیغ په نیغه به هم دا پروګرام بیا دې وګوري. او جی خصوصا مونږ ته کوم فرمایش په تاسو چې خصوصا به مونږ ته نو وخت خو ډېر زیات تېر شوی دی نو کوشش به هم دی چې ښه سندرې ورته ووایو، نوې سندرې ورته ووایو چې دا ملګري وایي چې دا خو مونږ ته ماغه زړې سندرې وایي. نه اوس خو وخت بدل شوی دی، ورته نوې ښکلې سندرې وایو او دا جینې وایي. جی قدرمندو تاسو د خالد ملک صاحب خبرې واورېدې. نور وخت مو په دې ځای کې دا باقاعده په پروګرام کې به کوو او دا زمونږ سپیشل فرمایش دی د تاسو مسافرونو مونږ ته میسیجونه کړي د جینې وایي نو دا به درته کې ښې لومبی هم دا ګانا اورو نو راځئ چې دا ګانا باقاعده انجوی کړو. ګانا ویلې به اوس په دې اختر دپاره نو دا ورته وړاندې دا جینې وایي اوس رانه غواړي دا جینې وایي اوس رانه غواړي دا ویله چې لونګین راوړه چې سینګار یا بلیانما دا ویله چې لونګین راوړه چې سینګار یا بلیانما یا بلیانما. ما ویل کما
ګل جوړ کا چشنا وسره پنګړي پلي چوکار وکار ما یا بنیا ما چشنا وسره پنګړي پلي چوکار وکار ما یا بنیا ما یا بنیا ما چې په همزولو کې روانه یم شرنګار